په خوست کې د میخانیکي انسټیټیوټ یو محصل ډرون الوتکه جوړه کړې ده. سلام درنو لیدونکو، ستړي مه شئ. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره پښتو نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. خوست کې د نیکمل پاچا په نوم د میخانیکي انسټیټیوټ د ساختمان څانګې یو محصل ډرون الوتکه جوړه کړې ده. دغه الوتکه له ځمکې څخه 1 کیلومتره په لوړه ارتفاع په هوا کې الوتنه کوي او 10 کیلومتره اوږده فاصله طی کولی شي. نیکمل پاچا وایي چې دغه الوتکه 1400 ګرامه وزن لري او د ریموټ په ذریعه کنټرول کیږي. بل پلو ملګري ملتونه وایي افغان بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشو. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان مشر ریچارډ ترینچارډ وایي چې سږ کال په افغانستان کې 10,000 میټریک ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه د څارویو د خوړو او سبزیجاتو تخم وویشي. نوموړي دغه خبرې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې کړي دي. د کرنې وزارت څخه په خپره شوې خبرپاڼه کې راغلي چې په دې کتنه کې د دغه وزارت سرپرست د څارویو د پالنې، د اوبو لګولو، د کانالونو د جوړولو، د څارویو د خوړو برابرولو، د ملخانو له یرغل سره د مبارزې په برخو کې د لا ډېرې پاملرنې غوښتنه وکړه. کو چیرې مو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو د داسې تازه پر وخت دقیقو خبرونو مطالبو لپاره در سره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. له عملتیا مو مننه چې موږ څارئ. تر بیا ښه وخت ښې چارې.